تکلیف راځي چې موږ دا 2,40,000 روپۍ ټیرونه واچو په میاشت کې دا ګټې وګورئ خبر ولا ختم کی د پی ټی آی 15 کال حکومت شو او په 15 کال کې هغه په سواد کې چې دا یو پل جوړ نه کو دا تختبن پل نه تقریبا 3 کال وشو دلته خروغ پل لک باغ کې مسله وا هغه دی حکومت وران کو او وست تاسو ګورئ دلته په سونو گاډي ولاړ دي مریضان دي پکې د میلمانه دي پکې دلته دا ټوریزم علاقه ده سواد د دنیا خلک راځي د هغې د وجې نه تاسو وګورئ سواد ته څوک نه راځي ځکه چې منګوره کې هم رشته او په دې ځای کې دا روډ او دا پل چې دی دا د 3 کال نه وران دی د پی ټی آی 15 کال حکومت شو او په 15 کال کې هغه په سواد کې چې دا یو پل جوړ نه کو په دې باندې وخت تاسو وګورئ دلته یو تبلیغي مرکز دی هغه ته د هر جمعې په شپه باندې چې دی نو په زرګاو خلک راځي د دې نه علاوه چې د ټول سوادو ټوریزم علاقه کالام او ترور ملم جبا دا ټول په دې باندې پراته دي دې علاقې ته خلک د دې وجې نه راځي چې په دې پل کې راشي په ګڼټو خلک دلته ولاړ دي تکلیف راځي چې موږ دا 2,40,000 روپۍ ټیرونه واچو په میاشت کې دا ګټې وګورئ خبر ولا ختم کی او کمانه ماتې شي په 15,000 16,000 روپۍ باندې یو ګېډه ده نو دې نه وجې موږ ته تکلیف دی او دا روډ کېږي نه د دې ما به خلا سرورم کال له نه جوړول خو خامخا غواړي نو دا موږ ته تکلیف دی څنګه چې تاسو وی د کولاډیر د پل مسله چې دا ډیره یو غټه ایشو ده او عوامو ته او خلکو ته د دې ډیر زیات تکلیف دی نو مونږ په دې حق چې د اختر خان چې کوم زموږ ډیډک چیرمن دی ایم پی ای دی زموږ د الخي وسره ډاکټر امجد دی منیسټر هاوسینګ هغه ته ویناګانې کړي دي او اختر خان ته مونږ ویناګانې کړي ان شاء الله ډیر زر د تاسو ته پته راچونکي په صوبه کې د پڼ ایشو ده او پڼونه اوس ریلیز کیږي نو ډیر زر چې د کولاډیر په پل باندې به کار روان شي او موږ ځان له پخپله په تکلیف کې دلته زموږ ویلیج کونسل له بلوګرام کولاډیر زموږ سره دا پل چې دا ټچ دی او موږ ته پته چې ټریفک ډېرې زیاتې مسایل په دې روډ باندې ډېر زیات په جی ټي روډ باندې ډېر زیات رش دی نو موږ خپل مشرانو ته هم دا وایو چې څومره زر تر زره په دې باندې هغوی کار شروع کړي او دا یو غټه مسله ده چې دا ډېره دا ټول سواد ته او د دې نه سیلګرو ده کم زمونږ دلته چې کم سیاحتي سپاټ دی سواد کالام مطلب ملم جبا ډېر ښایسته ځایونه دي نو کم د سیر و تفریح دپاره چې کم میلمانه زمونږ راځي هغه هم د دې سره سفر کېږي نو زه مطلب یو پیره بیا خپل مشرانو ته دا وایم چې ډېر زر په دې باندې کار شروع کړي او موږ د هغوی د مخې راوستي ده او هایلایټ کړي ده او ان شاء الله ډېره زر ده چې د کولاډیر په پل باندې به ان شاء الله چې کار شروع